سلامونه دوستانو. په پنجاب حافظ آباد کې یو وحشي انسان د 15 کلنې ماشومې سمینې سره بدکاري کړې او بیا یې قتل کړې ده. ټول حقیقت را سره په ویډیو کې وګورئ او د ویډیو کتو نه مخکې درته یادونه کوم که زموږ چینل مو نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه ضرورت. په پنجاب حافظ آباد کې یو وحشي انسان چې د شهزاده په نوم یادیږي یو 15 کلنې ماشومې سمینې سره یې بدکاري کړې او بیا یې ډېره په بېدردۍ سره قتل کړې. ملزم پولیسو په موقع نیولې او خپل جرم یې قبول کړی دی. ملزم په خپل بیان کې داسې وایي چې ما سمینه د کور نه په بهانه را روانه کړه او په دوکان کې مې ورته څه څیزونه هم واخیست او بیا مې د ځان سره مسجد بوتله. هلته مې ورسره بدکاري وکړه او بیا مې په ځمکه ووهله او قتل مې کړه. کله چې مې قتل کړه نو بیا مې د کلي په یوه حجره کې ښخه کړه. د 15 کلنې سمینې پلار دا وایي چې زما لور زما نه د اختر لپاره بنګړي او نکریزې غوښتلې خو ماته زما لور په داسې حالات کې میلاو شوه چې زما داسې یقین هم نه و چې زما لور به ماته په کفن کې میلاویږي او دا ظالم سړی به یې په داسې بېدردۍ سره قتل کوي. د سمینې پلار او د کلي خلکو د حکومت نه دا مطالبه کوي چې دوی ته د انصاف میلاو شي، د له دې سرعام پانسي ورکړی شي او زموږ هم د حکومت نه دا مطالبه ده چې داسې کسانو د سخت نه سخته سزا ورکړي شي چې بل څوک داسې کار ونه کړي. دوستانو دا یو دردونکی خبر چې تاسو سره مو شریک کوم. مننه کوم چې ویډیو مو را سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.